ملایع یعقوب مجاهد ویلي پاکستان به نږدې راتلونکي کې نور پر افغان خاوره د برید زړه ونه کړي. السلام علیکم. نن یکشنبه د 1415 لمریز کال د جوزا یا غبرګولي میاشتې لسمه چې له 2016 زیږدیزي میلادي کال د مې میاشتې 11 نیټې سره برابره ده. پام مو راوړم یو مهم خبر ته له یاران ټلویزیون څخه. د روسیې پلازمینې مسکو ته له څو ورځني سفر وروسته د طالبانو حکومت دفاع وزیر ملlah یعقوب مجاهد وویل هڅه یې دا د پاکستان تر دې وروسته دا جرأت ونه کړي چې پر افغان خاوره هوایي بریدونه وکړي. پاکستان چې دا شکایت کړی دی کېدلی شي هغه د دې څخه ویره لري، لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي. نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي. ښاغلی مجاهد له مسکو تر ستنېدو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل تاسې ولیدل چې څو میاشتې وړاندې پاکستان په جرأت باندې کولی شول چې د افغانستان په هره برخه باندې بمبار وکړي. موږ په دې هڅه کې یو چې په نږدې راتلونکي کې نور دوی دا جرأت ونه کړی شي. هغه د افغانستان د هوایي دفاعي اډانې د جوړښت په اړه خپلو خبرو کې وویل پر دې به وروسته خبرې کیږي چې موږ کوم دفاعي سیستم ولرو او له کومو هیوادونو څخه یې راوارد کړو. شاید په دې اړه نورو بحثونو ته هم اړتیا ولیدل شي. دا به وروسته بیا په دې باندې بحثونه کیږي چې موږ کوم دفاعي تړون کوم دفاعي سیستم باید ولرو، څنګه یې ولرو، د کومو هیوادونو څخه یې راوارد کړو او ویې لرو. نو شاید په دې اړه نورو بحثونو ته اړتیا ولیدل شي. نوموړي له روسیې سره د امنیتي هوکړې پر تړاو ټینګار کاوه چې دا کوم امنیتي تړون نه دی او یوازې د هغو روسي پوځي وسایلو او وسلو د رغونې لپاره یوه هوکړه ده چې افغانستان یې دمګړۍ لري او له پخوانیو پوځونو ورپاتې دي. دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتي تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي. دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډېر روسي تخنیک په نظامي برخه کې وجود لري، هلیکوپټر، نورې تیارې او تجهیزات، اسلحې په مختلفو برخو کې. نو هغوی ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري. په دې برخه کې موږ مجبور یو چې د هغو هیوادونو سره چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو او په همدې لړ کې مو لومړنی داسې تړون د روسیې هیواد سره وکړي تر څو موږ د روسي تجهیزاتو څخه چې دلته موجود دي ښه استفاده وکړای شو او آینده دپاره موږ په دې برخه کې پرمختګ ولرو. هغه وویل دا یو نظامي تخنیکي توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان پوهیږي. دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتي تړون دی چې څوک ترې تشویش ولري. دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو لپاره وي.